ستا یادونه مې په زخم کې اوبه او زمونږ زړونه هم په خپل اختیار کې نو او دلته کاڼي هم حساس او مینو دلته کاڼي هم د دې خلکو نه خو او د پیغوره چې راوځو بیا مین وو لړک شوره چې راوځو بیا مین وو او په سینه کې مداسه بلا پرته ده بس د کوره چې راوځو بیا مین یو نه راګوري نه کتی شي چې دا ولې نه راګوري نه کتی شي چې دا ولې سترګې او باڼه غلامان شوي او زه ورځمه خوشحال خان بابا ته وایم چې راپاسه پښتانه غلامان شوي نظم به درته ووایم چې مونږ پښتنو سره د کار سرونه پاتې نشو چې هم مو په کلي هم په ښار سرونه پاتې نشو او مونږ پښتنو سره د کار سرونه پاتې نشو نو چا ژوندي خرڅ کړلو او چا مو جنازې خرڅې کړې چا ژوندي خرڅ کړلو او چا مو جنازې خرڅې کړې چا مو ضمیر خرڅ کړو او چا مو عقیدې خرڅې کړې چا ډیوه مړه کړه چا د پیغلو لوپټې خرڅې کړې اعتبار په چا کړې د اعتبار سرونه پاتې نشو او مونږ پښتنو سره د کار سرونه پاتې نشو چې پوره کیږي نه یو دغسې ارمان هم ساتو مونږ د زړه په پرهرونو کې جانان هم ساتو مونږ د عشق پر روایاتو باندې کلک ولاړ یو مونږ د مینې په مذهب باندې ایمان هم ساتو د هر ظالم نه به د دې خاورې پوښتنه کوو د هر ظالم نه به د دې خاورې ګریوان هم ساتو چې په کال کې نه سلام راځي نه خپله راځي چې په کال کې نه سلام راځي نه خپله راځي زراره داسې عجیبه غوندې یاران هم ساتو ملګرو سلامونه نیکې هیلې او احترامات مې ومنئ خپرونه د غزلزار او زه یم ستاسو خپل ملګری غازي نادان قدرمنو د بډبیرې سیمه کې په ماشو کلي کې ناست یو او دلته زمونږ یو ډېر محترم ملګری چې د دې نه مخکې هم یو مرکه مونږ کړې وه ملګرو ته دې لږه یاد وي چې په هغه ټایم کې په هغه وخت کې زمونږ د ملګري چې کم تخلص و نو هغه کاروان و بیا ورسره مونږ مشوره وکړه چېره ته ملګرو هم مشوره ورکړه چېره دا کاروان چې کم دی نو دا یو کاروان دی هغه یو کاروان چې کم دی هغه په افغانستان په سیمه کې دی ډېر لوی لیکوال دی نو ته مننه بس ته دا تخلص بدل کا د ملګرو په مشوره باندې د استادانو په مشوره باندې منګه ابراهیم کاروان صاحب لا نوم بدل کو تخلص مولا بدل کو نو د کاروان نه منګه د زرار کو ښاغلی ابراهیم زرار صاحب نومیږي د بډبیرې د سیمې په ماشو کلي کې ژوند کوي نن به د دې سره یو دوه درې خبرې کوو بیا به د شعرونه وو زرار صاحب ډېر زیاتر کلی مینه مننه خوشحاله اوسئ ژوندی اوسئ ډېره زیاته مننه کاروان نه زرار ته دغه قصه په یو مختصر ټکي کې تاسو هم ورته وکړئ مننه به بس دا خو همدغه خبره وه دا تا چې څنګه وکړه چې دغه رنګ په افغانستان سیمه کې یعنی هلته کوم کاروان و نو په دې وجه او ډېر لوی شاعر و نو په دغه وجه ملګرو مشورې راکړي تاسو دغسې نورو ملګرو نو بیا دغه تخلص د کاروان دا په دې وجه یعنې په یو نامه ډېره مې خو ما وې چې زه ملګرو ته دغه هم یاد وي چې یو تخلص د ډېرو خلکو هم کېدی شي خو داسې ده چې کاروان صاحب لویه هستي ده موږ د هغه قدر کوو مننې او د هغه موږ شاګردان یو په شاګردانو کې راځو زرار صاحب ژوند څنګه روان دی بس د الله فضل دی شکر دی ښه روان دی ستاسو دعاګانې دي او امن دی ډېره زیاته ښه ده تېره مرکه ډېر لوی تعداد کې کتلی شوي وه ملګرو ډېره ستاینه کړې وه څه به ورته ویل غواړئ بس د ټولو ملګرو ډېره مننه کومه په دې چې زما غوندې یو کس ویډیو یې وکته او بیا هغې له دومره مینه راکړه او ما له دومره مینه راکړه نو زه به د خپل کوشش داسې جاري ساتم چې دغه ملګري او خوشحالي نو موږ به د خپل دغه جاري ساتو صحیح ده ډېره زیاته مننه کوو نن به زموږ ملګرو ته څه ډالۍ کوئ بس یو څو غزلې به ووایو دغسې نظم نیم به ورته ووایو غزل څه داسې دی چې سر یې په لاس کې وي او خپله د بل سر ته ژاړي سر یې په لاس کې وي او خپله د بل سر ته ژاړي او اختر چې راشي دغه خلک خپل اختر ته ژاړي ډېر او چاته یې ویلي و چې اوس دې رانه زړه صبر کړي چاته یې ویلي و چې اوس دې رانه زړه صبر کړي چاته یې ویلي و چې اوس دې زموږ ورته ژاړي چاته یې ویلي و چې اوس دې رانه زړه صبر کړي او چاته یې ویلي و چې اوس دې زموږ ورته ژاړي او دې پورې ځای کې ورته ناست وي او خبرې کوي دې پورې ځای کې ورته ناست وي او خبرې کوي خدای زده چې څوک دی خو د کلي وران ګودر ته ژاړي یوی ناوري یوې ته یې څوک غوږ نه نیسي دا سړی ګرم نه دی چې داسې خپل هنر ته ژاړي
او هغه ته ووایه چې اوس ضرار بیخي ښه نه دی. هغې ته ووایې چې اوس ضرار بیخي ښه نه دی. هغه ته ووایه چې اوس د یو نظر ته ژاړي. ډېر زبردست نظم ورو بیا غزل ته راځو. صحیح ده. نظم به درته ووایم چې مونږ پښتنو سره د کار سرونه پاتې نه شو، چې هم مو په کلي هم په ښار سرونه پاتې نه شو. مونږ پښتنو سره د کار سرونه پاتې نه شو. نو چا ژوندي خرڅ کړلو او چا مو جنازې خرڅې کړې، چا ژوندي خرڅ کړلو او چا مو جنازې خرڅې کړې، چا مو ضمیر خرڅ کړو او چا مو عقیدې خرڅې کړې، چا ډیوه مړه کړه چا د پیغلو لوپټې خرڅې کړې، چا ډیوه مړه کړه چا د پیغلو لوپټې خرڅې کړې. نو اعتبار په چا کړې؟ د اعتبار سرونه پاتې نه شو او مونږ پښتنو سره د کار سرونه پاتې نه شو. مننه. او نه مو څوک غږ اوري او نه مو څوک پوښتنه کوي، نه مو څوک غږ اوري او نه مو څوک پوښتنه کوي، او داسې څوک نشته چې د دې خاورې پالنه کوي. هر سړی دلته کې د ځان د حق غوښتنه کوي. نو دستار خو شته خو د دستار سرونه پاتې نه شو. مونږ پښتنو سره د کار سرونه پاتې نه شو. مننه. وخته چې را دې کړه همدغه افسانه لویه ده، ته ظلم وکړه ښځه ما درته سینه لویه ده، او اوس مو د کلي نه د کلي هدیره لویه ده. نو په شمار یو څو وو بس د شمار سرونه پاتې نه شو او مونږ پښتنو سره د کار سرونه پاتې نه شو. د اخري بند دی چې خدای زده چې ولې او په کم لورې خفه تلې ده، خدای زده چې ولې او په کم لورې خفه تلې ده، او له دغې خاورې نه د امن فرښته تلې ده، او ضراره اوس د زندګۍ نه هم مزه تلې ده. نو په دار چې وزانګي د دار سرونه پاتې نه شو او مونږ پښتنو سره د کار سرونه پاتې نه شو. ډېر زبردست ډېر زبردست بې انتهایي ښکلی ژوندی اوس کامیاب شي. غزل راته ووایه مزیدار غوندې. غزل به ورته ووایو. غزل خو داسې دی چې د پرهرونو نه سرې وینې څڅومه پسې، د پرهرونو نه سرې وینې څڅومه پسې، او څوک ورته ووایي چې راشي ګنې مرمه پسې. ډېر خیال. او نه مې سینه کې او نه تا سره چې چرته به وو، نه مې سینه کې و نه تا سره چې چرته به وو، زړه مې ورک شوی او چاپېره ګرځېدمه پسې. ډېر خیال. او سوی نظر ومه نشه نشه لوېدمه پسې، سوی نظر ومه نشه نشه لوېدمه پسې، تمامه شپه د خپل وجوده تاوېدمه پسې. ډېر خیال. او مونږ داسې وو لکه په یو وجود کې دوه روحونه، مونږ داسې وو لکه په یو وجود کې دوه روحونه، چې به په کومه تله په هغه لاره تلمه پسې. او دا خو یو زه ومه چې ما پسې ځواني خاورې کړه، دا خو یو زه ومه چې ما پسې ځواني خاورې کړه، دا خو یو زه ومه چې تل به ژړېدمه پسې. او که پرې مین نه وې نو دومره به مې نه یادېده، که پرې مین نه وې نو دومره به مې نه یادېده، ضراره ولې به په شپو راپاسېدمه پسې، ضراره ولې به په شپو راپاسېدمه پسې. ضرار صاحب بس دا غزل به ورته ووایم. بله مې یو چې ستا یادونه مې په زخم کې اوبو، ستا یادونه مې په زخم کې اوبو، او زمونږ زړونه هم په خپل اختیار کې نو. او پس له مرګه مې هم هغسې په زړه و، پس له مرګه مې هم هغسې په زړه و، او څه د سترګې بلا ښکلې څه باڼه و. او دلته کاڼي هم حساسه و مین و، دلته کاڼي هم حساسه و مین و، دلته کاڼي هم د دې خلکو نه ښه و. او ستا لوزونه او وعدې پکې پرتې وي، ستا لوزونه او وعدې پکې پرتې وي، صندوقونه مې د زړه پسې تاله و. او مونږ ته خپل نصیب ډېر ښه معلوم دی صاحبه، مونږ ته خپل نصیب ډېر ښه معلوم دی صاحبه، دلته ښکلي چې رادرومي مونږ به مړو. مونږ ته خپل نصیب ډېر ښه معلوم دی صاحبه، دلته ښکلي چې رادرومي مونږ به مړو. او محبت په داسې حال ومه ضراره، محبت په داسې حال ومه ضراره، چې زره زره لوېدلي و پراته و. ډېر زبردست. مننه. خوشحاله اوسئ. نور څه دي؟ بس کیتې به ورته ووایم لږې نو. ستا کیتې ډېرې خطرناکې چې د ماتو سترګو په نظر خبره نه جوړېده، د ماتو سترګو په نظر خبره نه جوړېده، او زمونږ په خپلو کې اکثر خبره نه جوړېده. او خلکو پردي هم سره یو کړو لوی کمال یې وکړو، خلکو پردي هم سره یو کړو لوی کمال یې وکړو، خو د کابل او پېښور خبره نه جوړېده. دغسې یو بله کیته ده چې د پیغوره چې راوځو بیا مین یو، د پیغوره چې راوځو بیا مین وو، لړک شوره چې راوځو بیا مین وو. او په سینه کې مو دا څه بلا پرته ده، په سینه کې مو دا څه بلا پرته ده، بس د کوره چې راوځو بیا مین یو، په سینه کې مو دا څه بلا پرته ده، بس د کوره چې راوځو بیا مین یو. او بله کیته ده چې
کیسې دې رایادېږي چې یوازې شمه ټولې کیسې دې رایادېږي چې یوازې شمه او زړه مې په تا پسې خوږېږي چې یوازې شمه او اوس که د خوړ غاړې له ځم که د ګودر غاړې له اوس که د خوړ غاړې له ځم که د ګودر غاړې له څوک مې په ذهن راورېږي چې یوازې شمه بله کیسه ده چې ما د خپل ژوند د موسمونو نه سپرلی وویستو ما د خپل ژوند د موسمونو نه سپرلی وویستو او څه په خوارو مې د خپل زړه نه یو سړی وویستو او ستا په یادونو مې د زړه زخم ټکور غوندې کړو ستا په یادونو مې د زړه زخم ټکور غوندې کړو ستا په یادونو مې د زخم نه لوګې وویستو مننه چې نه راګوري نه کتی شي چې دا ولې نه راګوري نه کتی شي چې دا ولې سترګې سترګې او باڼه غلامان شوي او زه ورځمه خوشحال خان بابا ته وایم زه ورځمه خوشحال خان بابا ته وایم چې راپاسه پښتانه غلامان شوي مننه اوسې بله کې تره چې پرېږده که نه یار موږ د چا نه کوو پرېږده که نه یار موږ د چا نه کوو او داسې هر یو کار موږ د چا نه کوو او ته که ښکلی نه وي نو موږ څه کول ته که ښکلی نه وي نو موږ څه کول دومره انتظار موږ د چا نه کوو مننه او دغسې ده چې کلونه پکې تیر شو خو همغسې حیران یم کلونه پکې تیر شو خو همغسې حیران یم هغه زما په شان دی خو چې زه د چا په شان یم او پښتون یم زما پېژنګلو به ګرانه نه وي پښتون یم زما پېژنګلو به ګرانه نه وي ګریوان به مې وي سیرې په جنت کې به روان یم مننه چې د آخري دغه برته وایم چې د ژوندانه په هر قدم ورپسې وژړېدم د ژوندانه په هر قدم ورپسې وژړېدم نن مې رایاد شولو نن سم ورپسې وژړېدم او بس همدغه یو احسان چې په زړه کې ځای کړم بس همدغه یو احسان چې په زړه کې ځای کړم بس همدغه یو کرم ورپسې وژړېدم مننه خوشحاله اوس ژوندی اوس ډېر ښه ډېر زبردست زرار صاحب ډېر زیاته مننه کوو پیغام لرئ که نه د پیغام نه به زه یم چې بس ډډه وکړو لږه د هغې په ځای کې شعر نیم ورته ووایم یو کتاب ورته مې ووایه چې کتاب ورته دا ووایم چې خدای زده چې ولې خو بیخي په سړي نه تېرېږي خدای زده چې ولې خو بیخي په سړي نه تېرېږي او د بعضې خلکو جدایي په سړي نه تېرېږي او زما د ژوند زما د فن خلاصه دغه ده چې زما د ژوند زما د فن خلاصه دغه ده چې بې محبته زندگی په سړي نه تېرېږي ډېر زبردست ډېر زیات مننه قدرمنو دا موږ سره ابراهیم زرار د معشوق کلي چې ډېر ښه شعرونه ویل او قطعې بیا نظم ډېر مزیدار و زما سره دی هم په دعاګانو کې یاد ساتئ تر بلې مرکې مو په الله سپارم بریالي اوسئ د خدای په امان